یو مورنۍ وه هغه مړه ده. څوک وایي چې ستا پلار ژوندی دی او څوک وایي چې مړ دی. ستا د پلار نوم څه؟ اکبر. زما زړه ګواهي ورکوي چې هغه به ژوندی او زوی به واپس راځي. خدای دې خو له بختوره کړه. پېغلې جینۍ یوازې ژوند تېرول ډېر ګران کار دی. زه سره اوقات پسې کړي وړو ته سبق ښیم په هغې باندې مې ګزاره روانه ده. خپل کور دې همدا دی یعنې ابایي کور؟ نه نه، زه د بل علاقې یم. د خلکو د نظر نه بچ کېدو لپاره زه دلته راغلی یم. څه چې تا سره کېږي هغه ما سره هم کېدل. ته کښېنه خورې، زه دله چای پخوم. هم هغه شګفته ده. ټول معلومات پکې زه په چند ورکړې کوم چیرې چې داسې جیکی چند صاحب ورزو کوي مړه دا څه جیکی چند صاحب و جیکی چند صاحب مړه زه خو دې خاطر وکړه یاره ورزو خو ورزو وګورې نیم په نیمه به یو دا مې ته صفا خبره وکړه ګورې مړه څونه لا برآمد شوې نه ده او نیم په نیمه به یو په نیم په نیمه یو کنه راځه وای زما خیال دی په لومبي ځل یم په مونږه شروعات کړی وای که نه زمونږ نه وړاندې څوک نو ټکولي په مونږ یې چل زده کولو سمې خمبیره کو تا نه خو یې سم د اوړو خانک جوړ کړی و دی مار 4:30 لکه زنانو اوړه چې هغې کې دا سوکانې یې ته نیولي وو ما یې زه مړه انشاءالله غرمې به د نه ښه مزېدار روټۍ پخې شي وای که نه بس ما خو یو 2 سوکه وخوړل نور وای خیر مالې دی مالې دی ته خو یم داسې وټکولې که سړی چې وږې یې ټکوي وای بل کور ته نه ځو باش دلته خو بیا نه راځو ځوانه او که هغه بل کور ته م ځو که نه د پولیس په وردی کې به ځو پوه شو د پولیس وردي به کم څنګه راوړو مړه پیدا به شي او دا ځکه د پولیس وردی کې ځو که نه چې هلته کېدی شي که نه کېدی شي هلته سونه برآمد شي نو مونږ ورته وایو چې مونږ دا تاڼې ته وړو د والو نه به هم بچ شو والو نه به هم بچ شو نو زه چې بیا ځو که نو بازار ته ځو هلته مړه نو سبا داسې حساب دی که نه بازار کې هر څه ملاوېږي وردیانې مردیانې څه چې څه دې خوښې ملاوي داسې وي ده خیر دی خیر دی دې سره ډوکي مضبوطېږي وای ما یو ورزو پې جیکي چن اولدار صاحب جیمز بانډ سپی صاحب زما اول یو خبره واوره او غور سره یې واوره دا مخوکه دې نه ده دا به بند ساتي بالکل به خبرې نه کې چپ به اوسې ولې به چپ اوسم خبرې به زه کوم نو چپ ځکه اوسه چې ستا مخوکه ټیک نه ده ته چې خبرې کوې نو سم لکه چې شپېلي وې مړه په خدای باکې سپی یې ښکاري نه نو ته به داسې اوریجنل اولدار ښکارې ستر مړه کرتې مکو څه کې وایي ورځو که نه وي څه کې په دې خو مه ورځه کړه دا خو مین لاره ده که یا دننه څوک ناست دي یا بهر نه راله نو وایي به چې دې کې دننه څوک دي په دغه شا وړه دروازه ده په هغې ووړو شته څه یو ولې نه ده راځه صحیح ده مه یارېږه ټیک ده دا وردیه چومه درځه څنګه راکړه تمداس واچو کړی دې خو راکړه اوهو دا څه شی دی بیګ دی خو زما سره ښه دی ټول سونم دی کې راکړه دارا یې بیډه نه څه کوې او دونه وختي ولې راغلی یې تاسو مو نه پېژندئ تاسو د کومې تانې نه راغلي یې
والله مونږ ته خو دا پته نشته چې د کومې تاڼې نه راغلي یو، خو بس راغلي یو. ګورم زه وکړم خپل ډاکټران د کومې تاڼې راغلي؟ سردي که ستاسو اجازه دي تاسو دوه خبرې کولی شم. شپه خو ورته پرېوځه خو بچم که الله به خیر کړي، مړه مه یارېږي. انسپکټر صاحب اصل کې خبره دا ده چې یار ته لږ یو منټ بار راځه. بارشه اصل کې جي زما نوم انسپکټر رحیم دی، دا زما ډیوټي کارت دی. تاسو ته کړی یې او تاسو مخه دی خوا کړه. دا بالکل تاسو صحیح خبره کوئ، اوس زما پوره یقین راغلی. اوکې موږ ته اجازه دی. تھینک یو. السلام علیکم. راځه چې تو بس کې خبره مې سمه دا شګوفه ډېره هوښیاره وخته، ډېره هوښیاره وخته، خو هېڅ چا اعتبار نه کوي. زموږ مخه یې دې خوا کړه. بالکل. اوس داسې کار خو نه دا وردیان یې وباسو، ځکه چې ته په غضب ونیولو که نه، او بیا ورځو شګفتې له همالته ورته پټ چېرته کېنو، خو چې څنګه دا د کور نه لکه دغه نه راوځي که نه، بس موږ به ورپسې شو. دا خبره مې دې خوښه شوه. اول هوټل ته ځو چې ورته یې ودرېږو. دا خبره اثر ورسره زه ورسره شګفتې چېرته ځې؟ زه وړلو ټیشن له ځم، تقریبا یو 2 غنټې به ملېږي. که چېرته دې موډ وشو که نه، نو ځان له چای پخې کړه، دننه بسکټ پراته دي، هغه به سره وخوره. اوکې بای. دا موقع ده چې د شګفتې د کمرې پوره تالاشي واخلم. شکر ته ما غږ کوي ځکه چې لاندې لیکلي دي اکبر very good شی دی څومره په اسانه دې نقشه ترلاسه کړه ځم چې خپل باس خبر کړم چې شګفتې راشي نو هغې نه به اجازه ته واخلم وایه که نه څه پوزیشن دی؟ سر ما د شګفتې د کور د کمرې نه نقشه برابر کړه د نقشې لاندې لیکلي دي اکبر ګوډ ویری ګوډ فوراً ځان راورسوه درځم سر خو د شګفتې نه به اجازه اخلم واو بالکل بالکل شپې اوښکې دي شپې اوښکې دي ته څه پوه شوې او جې کچن صاحب پوه شو جیمز بانډ صاحب دې شګفتې موږ سره دوکه وکړه داسې ځای یې راته په ګوته کړي چې هغه فضول نو څه سوچ وکړه چې څه به کوو بس څه به کوو ورپسې ګرځو لټوو به چې چېرته ده او چېرته نه ده ځینې څه بس واپس د واپسې ټکې زما په کتاب کې نشته ناکامي زه منم نه نو چې ناکامي نه منې نو بیا زه د خیره 1 2 3 راځه. چې ویې لټوو نو ما ته خو څه تکلیف نشته